ولکه ساده ګله خدای دې ښه کنه دلته راشه دا چیرته یې دا کومل ته بیا نه وتې ما د ښکاري چې بیا پبجي گیم ته ناسې ټول ورځ دې پبجي شروع کړې ده وخت نه دلته راشه او کنه چې روژه را روانه ده خیر سره سبا ته روژه ده وخت نه در را ورسو ځان سلام علیکم موري خای جوړه خیر کلاړی ده څه خبر ده موري پبجي ته خو ناس نه ومه خو تشناب کې ناس ومه بیګا دې را باندې خامې ټینډۍ خوړلې دي اوس مې په خېټه درد دی پیچ نیولی یم موري دا ته وې ساده ګوله سبا روژه را روانه ده او ته پیچ نیولې خو ټینډۍ به دې کمې خوړلې وې که نه تا خو ورته سم په 2 لاسو لګیا ولې او خوړل دي خو لږه خوره که نه خدای دې دا پاپړ غوږونه خاورې کړه خو خبره داسې ده که نه سبا روژه ده ورشه ملا صاحب ته ورشه او ورته ووایه چې په ما باندې روژې کېږي او که نه تا نه خو اوس غټ سړی جوړ شوی دی ماشاءالله نه مورې زه خو لا اوسه پورې وړوکی ماشوم یم خو د خیر ستا خبره اوس ځمکې ته نه غورځوم چې زما مورې او که نه ډېره زیاته را باندې ګرانې زه ځم چې ملا صاحب نه پوښتنه وکړم چې په ما روژې کېږي او که نه قدم را واخله نسی د ساده ګوله بچې ورځه په مخه دې ښه شه خو زر واپس کور ته راشه ښه او که نه له خوبه مې ورته وکړه چې بېګا ته دې بیا پیشلمي ته راوچت کړم چې لږ خوراک وکړي او که نه لکه د مار غوندې ځه ورځه په خیر ورشې ځه السلام علیکم قاري صاحب خو یې جوړې خیره کلاړي ده وخت سادي ښه تېرېږي څنګه یې وعلیکم السلام ساده ګله بچې په خیر هغې په خیر څنګه یې څنګه چلې لارې دې راغلی ته کړې او دې خوا راغلې خیر خو به یې که نه قاري صاحب خبره داسې ده که نه چې زه درپسې جومات ته درغلی وم خو جومات کې نه وي خلکو ویل وي خپل دوکان ته تللی دی نو زه درپسې دلته راغم ښه وایه ساده ګله بچې ما سره دې څه کار دی قاري صاحب مور مې راته وویلې که نه وایي ورشه قاري صاحب نه پوښتنه وکړه چې په ما باندې روژې کېږي او که نه مور مې راته ویلې وایي ته غټ سړی اوس در باندې روژې کېږي خو هغې راته ویلي یو ځلې قاري صاحب نه پوښتنه وکړه چې په تا روژې کېږي او که نه نو زه راغلی یم قاري صاحب چې تا نه پوښتنه وکړم چې په ما روژې کېږي او که نه ښه ساده ګله دا خبره ده او ماشاءالله ته خو غټ هلکې په تا باندې روژې کېږي ولې در باندې نه کېږي ماشاءالله غټ هلکې ته ښه او که نه ښه مننه قاري صاحب زم چې مور ته ووایم چې په ما باندې روژې کېږي چې بېګا ته مې پیشلمي کې راوچت کړي د خیره سره صحیح ده ساده ګله زویه ځي خو غټ هلکې روژې باید ټولې ونیسي ښه او که نه چې یوه روژه م ونه خوري او ماښامي کې چې ډوډۍ خوړله نو ډوډۍ نه بعد چې ته د خیر سره کوم سوال کې نو هغه به الله قبلوي او که نه د روژې د برکته د خیره سره صحیح ده قاري صاحب انشاءالله تعالی روژې به نیسم د خیره سره ټولې صحیح ده او که نه د خدای په امان صحیح ده ساده ګله د خدای په امان او بله خبره دا ده چې تراو ته خامخا راځه جومات ته او که نه ماسخوتن ټیم کې تراو ته ګور راځه د روژې نیولو سره تراویح ډېرې مهمې دي او که نه زه ورځه ساده ګله انشاءالله که ماښامې شو ماښام ته به بیا تراو کې ګورو د خدای په امان ولې نه قاري صاحب خامخا به درځم او که نه تراویح خو ډېر ښه شی دی او هلته مې ډېر زیات ملګري هم دي د خیره سره ښه زه درځم د خیره سره او تراویح مهمې دي بیا به هلته ګپ لګو قاري صاحب ولکه ساده ګله راوځه که نه د تراو ټیم دی زه قاري صاحب یم هله زر راوځه چې تراو ته دې بوځم ماشاءالله روژه خو به دې نیولې که نه هلکه راوځه د باندې مورې ته ورشه دا د باندې ګوره دا څوک راغلی دی ته وګوره ما ته څوک چغې وهي ما خو ډېره زیاته ډوډۍ وخوړله ډېرې زیاتې خراب کړې مې وله روژه وه شکر دی چې په خیر تېره شوله ته ورشه وګوره د باندې څوک دی یلکه ساده ګوله ورشه که نه قاري صاحب درته چغې وهي وایي راځه تراو ته دې بوځم ورشه ورسره لاړ شه د باندې وروځه ښه دا خبره ده مورې دا دې اوس ورغم ښه او که نه سلام علیکم قاري صاحب وعلیکم ساده ګله څنګه چلې راووتې د خیره سره زه چې زو د خیره تراویح نه وخته دې تراو ته دې بوځم او دا راته ووایه چې روژه دې څنګه تېره شوله یاره قاري صاحب که رښتیا را باندې وې که نه روژه لږه سخته وله ډېره زیاته ګرمي وه خو خیر بیا مې ټینګه کړله او روژه مې ونیوله په خیر سره بس یوله روژه وه زما په ژوند کې او د خیر سره ښه خسته مې ونیوله خو خبره دې ده که نه قاري صاحب تا بېګا ما ته ویلي وه چې د روژه ماتې نه بعد هر سوال ته وکړې نو هغه قبلېږي او ساده ګله دا خبره خو ده چې د روژه مات نه بعد هر یو سوال وکړي که نه الله پاکې قبلوي او که نه د روژې په برکت سره انشاءالله ته رښتیا وې قاري صاحب او که نه ساده ګله خو خبره ده چې نه راځه تراویح به د خیر سره وکړو تراویح نه بعد به د خیر سره سوال وکړي صحیح ده صحیح ده قاري صاحب تراویح خو به د خیر سره وکړو خو خبره دې ده زه هم دا سوال به اوس وکړم صحیح ده ساده ګله زویه اوس یې م وکړه او د تراویح مونځ نه بعد هم وکړه څه خبر نشته دی صحیح ده قاري صاحب اوس یې کومه یا الله ته ډېر زیات مهربانه ذات یې یا الله ډېر سخته روژه مې نن ونیوله او یوله روژه وه زما په ژوند کې یا الله پاکه ته زما دا سوال قبول کړي او سبا ته اختر کړي لکه مړه ځان والا که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نور ویډیوګانو لپاره او که نه لکه د مار غوندې په خدای سپارمه بله ویډیو کې به سره ملاویږو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو